السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د لسمه برخه ده. عنوان د مؤنث او مذکر اسمونو پیژندنه. یوه لنډه کتنه له مثالونو سره. دوهمه برخه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیه ده. پښتو ترجمه یې داسې ده: بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې کله قرآن تلاوت کوو، د تلاوت تر څنګ موږ د هغه په معنا پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د مؤنث او مذکر اسمونو پیژندنه ده له مثالونو سره. دوهمه برخه یې ده موږ څنګه کولی سو چې د مؤنث او مذکر اسمونو پیژندنه وکړو. په عربي ژبه کې هغه اسمونه چې د مؤنث نښې ولري هغه ته مؤنث اسم وایي، او پاتې نور که چیرې دا نښې ونه لري، د مؤنث اسم نښې ونه لري، نو موږ ورته مستقیما لیکلی شي چې د دې جنسیت څه ده؟ مذکر. په لاندې جدول کې مؤنث او مذکر اسمونه مشخص کړئ. لومړی راځمه، دلته ګورم څه ده؟ آیتون. معنی څه ده؟ آیات یا نښه. اوس راځم ګورم په دې جدول کې په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې حقیقي یعنی بیولوژیکي مؤنث اسم هم نه ده. د غیر حقیقي یعنی مجازي مؤنث اسم لومړی نښه لري. هغه اسمونه چې په تای مربوطه پای ته رسیږي هغه ته موږ مؤنث اسم وایي. ما پیدا کړ چې د دې اسم پای په کوم حرف باندې سای په تای مربوطه، نو زه به درته ورته په نښه کړم چې دا د مؤنث اسم لومړی نښه لري چې هغه څه ده؟ تای مربوطه ده. نو زه به دلته ورته ولیکم چې د دې جنسیت څه ده؟ مؤنث ده. دوهمې کلمې ته راځم ګورم چې دلته څه ده؟ قانتین، فرمان بردار کسان، امر منونکي کسان. نو زه د جدول ته راځم ګورم چې دا د مؤنث اسم نښې لري که نه لري. که چیرې نه درلودې هغه ته موږ مستقیما لیکلی سم چې دا څه ده؟ د دې جنسیت مذکر ده. حقیقي یعنې بیولوژیکي مؤنث اسم نه ده. لومړی نښه هم نه لري چې تای مربوطه باندې پای ته رسېدلی. په الف ممدوده او حمزه هم پای ته نه ده رسېدلی. درېیمه نښه چې د ښارونو، کلیو او هېوادونو نومونه دي هغه هم نه ده. څلورمه نښه د اور او رڼا نومونه هم نه دي. پنځمه نښه د بدن هغه غړي چې جوړه دي دا نښه هم نه ده. شپږمه نښه چې ځینې نومونه مؤنث چې عربانو داسې ټاکلي دي هغه جدول کې هم نه ده. او د جمع ماتې اسم هم نه ده. نو زه دلته مستقیما ورته لیکلی سم چې دا د مؤنث اسم نښې نه لري، نو د دې جنسیت څه ده؟ مذکر ده. الملکین، دوه ملایکې. او زه دې جنسیت زه څنګه معلومولی سم؟ او زه دلته راځم په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې ګورم. حقیقي یعنې بیولوژیکي مؤنث اسم نه ده. لومړۍ نښه یې څه ده؟ تای مربوطه هم پای ته نه ده رسېدلی. دوهمه نښه یې څه ده؟ چې په الف ممدوده او حمزه پای ته نه ده رسېدلی. د مؤنث اسم درېیمه نښه څه ده؟ چې د ښارونو، کلیو او هېوادونو نومونه دي دا هم نه ده. څلورمې نښې ته یې راځم، د اور، رڼا نومونه هم نه دي. له ترجمې څخه یې معلومومه. پنځمه نښه یې د بدن هغه غړي چې جوړکي وي دا د بدن غړي هم نه دي. شپږمه نښه یې هغه وه چې ځینې نومونه مؤنث دي ځکه چې عربانو داسې ټاکلي دي دا هم نه ده. د جمع ماتې اسم هم نه ده. نو که چیرې دا د مؤنث اسم نښې ونه لري د جدول کې چې ما مشخص کړي دي ته مستقیما ورته لیکلی شي چې د دې جنسیت څه ده؟ مذکر ده. راځئ بل سلاید ته ځو. دلته ګورم د مثال د تجارتن، سوداګري، تجارت چې موږ تاسې ورته وایو. نو د دې جنسیت زه څنګه مشخصولی سمه؟ د جدول ته راځم. په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې ته ګورم. که چیرې دا نښې درلودې زه ورته لیکلی سم چې دا مؤنث اسم ده. که چیرې دا نښې نه درلودې زه مستقیما لیکلی سم چې دا مذکر اسم ده. نو زه مستقیما پوهېږم چې دا په کوم حرف پای ته رسېدلی. دا به زه دلته ورته وګورم چې په تای مربوطه پای ته رسېدلی. لکه موږ تاسې وویل غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث اسم لومړۍ نښه څه ده چې په تای مربوطه پای ته رسېږي. نو دا په تای مربوطه پای ته رسېدلی. د دې جنسیت زه مستقیما ورته لیکلی سم چې دا څه ده؟ دا مؤنث اسم. الماء ترجمه څه ده؟ اوبه. نو زه څنګه کولی شم چې د دې جنسیت معلوم کړم چې دا مؤنث اسم ده که مذکر اسم ده؟ د جدول ته راځم. په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې ګورم. زه راځم دا څه ده؟ دوهمه نښه لري. هغه اسمونه چې په الف ممدوده او حمزه پای ته رسېږي هغه ته موږ څه ویل؟ مؤنث اسم ویل. که مو په یاد وي زما په تېر درسو کې په دې اړه مفصلا معلومات ورکړي وو.
هر هغه اسمونه چې په الف ممدوده همزه پای ته رسیږي هغه ټول مؤنث نه دي. نو زه اوس څنګه کولی شم چې دا مؤنث ده که مذکر؟ زه ډکشنري ته مراجعه کوم، هلته مشخصولی شم. نو دا دلته څه ده؟ دا مذکر اسم ده. هر وخت چې له دوهمې نښې سره مخامخ سواست، مخکې له دې چې د دې جنسیت ولیکئ چې مستقیما مؤنث ده که مذکر ده، باید له ډکشنري څخه استفاده وکړئ. زه دلته ورته لیکم چې د دې جنسیت مذکر ده. دلته راځم طولا ترجمه شه ده قد. نو که غواړئ چې د دې جنسیت معلوم کړئ چې دا اسم مؤنث ده که مذکر، دې جدول ته راسئ، په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې وګورئ. حقیقي یعنی بیولوژیکي مؤنث اسم نه ده، تای مربوطه پای ته نه ده رسېدلی، په الف ممدوده همزه پای ته نه ده رسېدلی، د هېواد د کلیو ښارونو نومونه نه دي، څلورمه نښه یې د اور او رڼا نومونه نه دي، د بدن هغه غړي چې په جوړه کې دي دا هم نه دي، او هغه نومونه چې عربانو داسې ټاک کړي دي هغه هم نه دي، د جمع ماتې اسم هم نه ده. نو که چیرې دا نښې ونه لري، زه مستقیما ورته لیکلی شم دا څه شی ده؟ دا مذکر اسم. او زه دلته راځم بل مثال د الانسان معنا څه ده؟ انسان. جنسیت یې څنګه مشخصولی شم چې دا اسم مؤنث ده که مذکر؟ په عربي ژبه کې د مؤنث اسم دې جدول ته ګورم، دا یوه نښه هم نه لري، نه حقیقي یعنی مؤنث اسم ده، نه په تای مربوطه پای ته رسېدلي، نه په الف ممدوده همزه پای ته رسېدلي، نه د ښارونو کلیو او هېوادونو نومونه دي، نه د اور او رڼا نومونه دي، نه د بدن غړي په جوړه کې دي، او نه هغه نومونه دي چې عربانو داسې ټاکلي، او نه د جمع ماتې ده. نو زه مستقیما دلته ورته ویلی شم چې دا د مؤنث اسم نښې نه لري، نو د دې اسم جنسیت څه ده؟ مذکر ده. بل مثال ته راځم، دلته ګورم العالمین، ترجمه څه ده؟ ټول عالمونه، ټول مخلوقات. نو زه د دې جنسیت د معلومولو لپاره چې دا مؤنث ده که مذکر، لومړی دې جدول ته مراجعه کوم چې دا د مؤنث اسم نښې لري، دا حقیقي یعنی بیولوژیکي مؤنث اسم نه ده، په تای مربوطه پای ته نه ده رسېدلي، په الف ممدوده همزه پای ته نه ده رسېدلي، بل د ښارونو کلیو او هېوادونو نومونه نه دي، د اور او رڼا نومونه نه دي، د بدن هغه غړي چې په جوړه کې دي هغه نه دي، هغه نومونه چې عربانو داسې ټاکلي دي هغه هم نه ده، د جمع ماتې اسم هم نه ده. نو د مؤنث اسم نښې نه لري. نو زه دلته مستقیما څه ورته لیکلی شم چې دا اسم څه ده؟ جنسیت یې مذکر ده. دلته راځم وګورم خوفون څه ده؟ ویره یا ډار. نو زه څنګه کولی شم چې د دې جنسیت معلوم کړم چې دا مؤنث اسم ده که مذکر اسم ده؟ لومړی راځم دې جدول ده، په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې ګورم، دا حقیقي یعنې بیولوژیکي مؤنث اسم نه ده، لومړی نښه یې چې په تای مربوطه پای ته نه ده رسېدلي، په الف ممدوده یا همزه پای ته نه ده رسېدلي، د ښارونو کلیو او هېوادونو نومونه هم نه دي له ترجمې څخه یې معلوموم، او بل څلورمه نښه یې د اور او رڼا نومونه هم نه دي. دلته راځم د بدن هغه غړي چې په جوړه کې دي هغه هم نه ده. نو او بل آخري نښه یې چې موږ شپږمه نښه ورته ویله، هغه نومونه دي چې عربانو داسې ټاکلي دي هغه هم نه ده، د جمع ماتې اسم هم نه ده. نو د مؤنث اسم نښې نه لري. نو د دې اسم جنسیت څه ده؟ مذکر ده. د نننۍ درس لنډیز د مؤنث او مذکر اسمونو پیژندنه مو کړه چې موږ څنګه کولی شو د مؤنث او مذکر اسم پیدا کړو. هر هغه اسمونه چې د مؤنث اسم نښې ولري هغه ته موږ څه ویل؟ مؤنث اسم ویل. او پاتې نور اسمونه چې که چیرې دا نښې نه درلودې مستقیما تاسې ورته لیکلی سي چې دا څه ده؟ مذکر اسم ده. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې دا نه کلمې چې ما د هغه جنسیت معلوم کړ تاسې له څنګه حالت او شمیر معلوم کړئ چې حالت یې څه ده. که هر هغه چا چې د حالت په اړه معلومات نه لري، موږ ویلي یو چې حالت کې رفع، نصب او جر ده، هغه ته څه وایي؟ په هغه اړه ما په مفصله توګه درس ورکړی. هر هغه چا چې زما تېر درسونه نه یې کتلي نو هغو درسو ته دې مراجعه وکړي. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.